السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې پکې سي ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې فیسبوک کې بغیر نمبره آی ډي جوړه کړئ. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو یوه داسې آی ډي جوړه کړئ چې د هغې ډیټیل بیا یو څوک هم نه کړي معلوم چې دغه آی ډي د چا ده، دغه آی ډي څوک استعمالوي او دا په کم نمبر جوړه سوې ده. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یوه داسې آی ډي در وښیم چې دغه به بغیر نمبره وي. نو بیا به یو څوک هم ستاسو ډیټیل په فیسبوک کې نسي پیدا کولی او تاسو به خپله آی ډي بغیر نمبره جوړه کړې وي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو نور وخت مو نه اخلمه، جدي ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تر ټولو مخ تاسو راسئ، په خپل موبایل کې به کروم براوزر خلاص کړئ. دوستان تاسو که هر براوزر خلاصوئ تاسو به هغه براوزر خلاص کړئ او د هغه رقم دوستان تاسو به په کروم براوزر کې راسئ. دلته به دوستان په سرچ کې تاسو ولیکئ 10 minute ایمیلز. نو ګور دوستانو زه دلته لیکم 10 minutes ایمیل. نو کله چې ګور دوستان دغه تاسو ولیکئ د هغه رقم دوستان تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو کله چې تاسو په 10 منټ ایمیل باندې کلیک وکړئ دلته به دوستان تاسو ته 10 منټ ایمیل راواړوي. په دغه اول ویب سایټ باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستان تاسو په اول ویب سایټ باندې کلیک وکړئ دغه ایمیل یې درکوي. اوس دغه ایمیل د 10 منټو لپاره ستاسو ده. د هغه رقم ګور دوستان دا کاپي بټن وینئ، تاسو په کاپي بټن باندې کلیک وکړئ. دا ایمیل به دلته دوستان تاسو کاپي کړئ او د هغه رقم دوستان تاسو لاړ سئ فیسبوک ته. نو ګور دوستان زه راځم فیسبوک ته. کله چې دوستان تاسو فیسبوک ته راسئ کریټ نیو فیسبوک اکاونټ دلته به دوستان تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم دوستان تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګور دوستان تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته به دوستان تاسو د خپل آی ډي نوم ورکړئ. اوس که تاسو په هر نامه باندې جوړوئ دلته به دوستان تاسو هغه نوم ورکړئ. نو ګور دوستانو زه راځم د ولی خان په نامه یې جوړوم. نو کله چې ګور دوستانو تاسو خپل نوم ورکړئ دا نیکسټ بټن تاسو وینئ، تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستان تاسو خپل ډیټ اف برت ورشئ. نو زه راځم دوستانو خپل ډیټ اف برت ورښیم. تاسو هر ډیټ اف برت ولې تاسو هغه ډیټ اف برت ورکړئ. نو کله چې ګور دوستان تاسو خپل ډیټ اف برت ورکړئ د هغه رقم دوستان تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستان تاسو میل ووي او دلته بیا دوستان بیا تاسو نیکسټ کړئ. کله چې دوستان تاسو نیکسټ کړئ ګور دلته نمبر راځي، دا نمبر به دوستان تاسو ختم کړئ. ساین اپ وید ایمیل ایډرس دلته به دوستان تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. یوز ا ډیفرنٹ ایمیل دلته به دوستان تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او خپل ایمیل به ختم کړئ. کم 10 منټو لپاره چې تاسو ایمیل درکړی و هغه ایمیل به دوستان دلته تاسو پیسټ کړئ. نو ګور دوستان هغه ایمیل دلته ما پیسټ کړئ او د هغه رقم دوستان تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستان تاسو خپل کوډ ورکړئ. تاسو هر کوډ ورکوئ دوستان تاسو به هغه کوډ ورکړئ او دوستان تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ او ساین اپ ووایي. کله چې ګور دوستان تاسو ساین اپ ووایي ستاسو د فیسبوک اکاونټ اوس جوړیږي. نو کله چې ګور دوستان دغه سټپ مخ ته ولاړئ نو دلته به دوستان تاسو ته راواړوي چې تاسو د فیسبوک اکاونټ چې سو جوړ سو. نو ګور دوستان اوس دلته تاسو ته راغلی ساینینګ. نو دغه د فیسبوک اکاونټ په دلته چې ساین ان سي او ستاسو آی ډي به بغیر نمبره جوړه سي. دوستانو هغه ایمیل چې ده هغه د 10 منټو لپاره ستاسو ده. دلته به دوستان تاسو سیو پاسورډ ووایي او دلته به دوستان تاسو سیو پاسورډ ووایي. ګور دوستان دغه ستاسو د آی ډي ایمیل سو او د هغه رقم دوستان لاندې یې کوډ سو، دغه به دوستان تاسو اوکې کړئ. نو کله چې ګور دوستانو ستاسو مکمل آی ډي جوړه سوه اوس به تاسو د خپلې آی ډي ویریفیکیشن کوئ. د خپلې آی ډي ویریفیکیشن به تاسو څنګه کوئ؟ دلته دوستانو دغه ایمیل ده او دا نمبر ده دغه دوه را روان دي. نو دا به زه ختموم. د هغه رقم به دوستان تاسو په نیکسټ بټن باندې دوستان تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستان تاسو نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ وایي پلیز چوز ا لیست ایمیل اور ایمیل ایډرس دلته به دوستان تاسو سکیپ ووایي. اوس ګوره دوستانو په هغې ایمیل باندې کوډ ولاړئ. کم 10 منټ لپاره ستاسو ایمیل ولو په هغه ایمیل باندې کوډ ولاړئ او هغه کوډ به دلته تاسو ووایي. اوس به دوستان بیرته تاسو راسئ کروم براوزر ته. کله چې ګور دوستان تاسو کروم براوزر ته راسئ انبوکس ته، بیا انبوکس کې موږ ته یو میسج راغلی ده. د هغه رقم دوستان تاسو په میسج باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستان تاسو په میسج باندې کلیک وکړئ تاسو به لاندې راسئ. ګور دوستانو 2517 دا زموږ د ایمیل کوډ ده. نو دلته ګور دوستانو دلته به تاسو راسئ په کنفرمیشن کې به 2517 دلته ګور دوستان ما دا کوډ کې والی او د هغه رقم دوستان تاسو په کنفرم باندې کلیک وکړئ. ستاسو آی ډي به کنفرم سي. نو په دغه ایمیل باندې به ستاسو آی ډي جوړه سي. بیا که دغه آی ډي دوستان تاسو استعمالوئ یو څوک به هم نسي کولی دوستانو چې ستاسو آی ډي معلومه کړي چې دا آی ډي څوک استعمالوي او دا په کوم نمبر جوړه سوې ده او دا سړی څوک ده. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو ځان ته خفیه آی ډي جوړه کړئ، تاسو ځان ته یوه داسې آی ډي جوړه کړئ چې هغه دې بل څوک نسي پیدا کولی، نو باید په دغه طریقه سره تاسو خپله آی ډي جوړه کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د زار کم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.